پاکستان ته دوه بد خبرونه وزیرستان او د ایران پر پوله پر پاکستانی پوځیانو خونړي بریدونه. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان او ایران ترمنځ پر ګډه پوله پر پاکستانی پوځیانو وسلوال برید شوی دی. د پاکستانی پوځ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې په دې پیښه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دوه وسلوالو کسانو له برید وروسته نښته هم شوې ده. سرچینې که څه هم په نښته کې د یو سرتیري د وژل کېدو منلې، خو رسنیو بیا د پوځ له قوله په راپور ورکړی او ویلي دي چې تر پیښې وروسته درې سرتیري په ټپي حالت کې روغتون ته لیږدول شوي دي. سرچینه وایي یو کس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده او د دوو نورو ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی. تر اوسه پورې د دې برید پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د یادونې وړ ده چې پرون هم وزیرستان کې پر پاکستانی پوځیانو د برید په پایله کې دوه پوځیان وژل شوي و او 4 نور ټپیان شوي و. دا برید داسې مهال ترسره کیږي چې شاوخوا 3 ورځې وړاندې TTP یا پاکستانی طالبانو له پاکستانی حکومت سره د افغان طالبانو په منځ ګړیتوب یو میاشتې اوربند پای ته ورسو او د پاکستان حکومت ته یې ګوته څنډنه وکړه چې په قرار به یې پرې نږدي. یا د ډلې ویلي وو چې دوی هم په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي. قدرمنو لیدونکو، که تاسو د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، نظریات مو کمنټ کې را سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ.